په ډمانو چې پیسې ولي ماله موضوع تاسو منځ شروع کوئ که نه صبر په ډمانو چې پیسې ولي چا دا ونه چې کفر وشه خو که په ناتوان یا په مولا چا په کفر کینه مړ د مولا بچیا ته چا مولا کړي مولیان صرف دیوبندیان دي بهرحال توجه په ډمانو چې پیسې ولي که نه په پټو سترګو په جوړاګانو شریعت اسلام یاد نه خو کسار امام صاحب نکاح تړي نو د واده د هلک پلار به واسکټ داسې کي د نکاح پیسې څومره دلته څومره د نکاح پیسې 1500 د نکاح پیسې 500 دي لا حول ولا قوه په دې خو پیکچ هم نه کېږي هغه پیکچ هم په 599 دی پیک په ټول واده کې په ډمانو اجراګانو پیسې وشتي دې کرالي وشتي سنو دا خو ګوره د ګپ شپ موضوع د کولو میدان کې ګپ شپ به لګو ټیک ده خو دیوبندیان یو عادت نه مجبوره حصه عادتونه به کوو ټیک ده په ډمانو پیسې ونیسي یاد نه خو چې سار امام صاحب نکاح تړي د واده لږ به 500 روپۍ به پلار د واسکټ نه وباسي به چې استاد جي دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه وي ښه دنه اوس مفتی اعظم پاکستان جوړ شو په ډمانو چې دي شیندلې پوښتونه هغه ټایم خو یې دا نه وي چې ښه نه وي خو چې د مولا جیب ته ځي چوې چې د مولا جیب ته ځي درد شي مولا که په بی ام ډبلیو کې وګرځېده مولا که په پیجارو کې وګرځېده مولا که ښه لباس واخیست چې د کم مسجد امام لباس کمزوری و جانماز یې زوړ و د مقتدي کپړې ښې وې مقتدي ته جانماز نه وی پروتو د دغه مقتدي امام پسې مونځ مکروه دی د دغه مقتدي امام پسې مونځ مکروه دی ستا مونځ د کارهایت نه ډک دی چې ته ځان ته خان ملک او بعضې خو جوماتونو کې ځان پسې انتقال کړي داسې مخصوص ځای اغوستی یو کاکا وره وختې به راتلل ته به ودرېدل یو میلمه راغلی و دغه کاکا په ځای ناست و اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي من خدایه د جمعې ورځ راولي چې زه مورچې ته وخېجم اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي چې د جمعې ورځ راغله راکړه دا انقلابي رومال ته صبر کښېنه چې د جمعې ورځ راغله ما چې دا ما ته به ویل چې دا کوم سړي ځان له ځایونه په جومات کې خاص کړي دي چا سره سټام شته چا سره انتقال شته ما دا تا پسې انتقال چې زما په ځای ودرېد زما په ځای ودرېد ما ته دې سټام وښایه ته کوم ځای ولاړې خیره نه شریعت مسله خو دا ده چې امام فرض وکړي نو امام به په خپله مسله لږ به وخوځېږي څه به شي او کوي داسې که نه کوي ویښ کښېنه غواړي بیا څه بل څه ونه کوي توجه دې لپاره کله یو ځای مونځ کوو په مسجد کې کله بل ځای کوو کله یو ځای کله بل ځای چې دا ټوله ځمکه در باندې ګواهي وکړي ځان پسې ځایونه خاص کوی ما او چې کم کاکا کم ماما وي مال نمبر راکې کني ما ورپسې پوزئ اول په شب قدر کې جمعات کې مولانا صاحب جمعې خطبې له د جمعې بیان مې کو اوس مې تقریر شروع کړو نو د میلمنو خلک خیال ساتي چېرته هغه ګړی به هغه خپل ترتیب برابر کړي ما له اواز راکوي ټایم پوره دی ما ورسره څه وکړو خبرې ما ته چې ټایم پوره دی ما پیل بدي وي موږ د غلام غوث هزاروي بچي یو ما ته څنګه چې ټایم پوره دی ما په دې لوډ سپیکر کې ما چې ټایم دې پوره شي بیا به دې جنازه کوم زه لاړم امام ما ته وایي مفتی صاحب الله د سره ډېر ښه وکړي خو ده دا زوړ عادت دی بس زر به ګړی ته ګورو ټایم پوره دی ما بیا وایي د هغې نه پسې بیا چېرته اواز نه دی کړی چې ټایم پوره دی توجه پہلا حرف نون دے دویم حرف کاپ دی کاپ کی اشارہ دا لب وعدہ کڑی کم دی وعدہ کڑی وعدہ دا چا دی ما لب وعدہ کڑی راولے دا چی مس مردان راغلی بیا والا پا غیق کی ناس دی ما لب وعدہ کڑی دلتا کی نوے راولے وعدہ کڑی دلتا راولے دا دمرا کسا دے ستا جوڑا کڑی نشتا درود شریف دوا کے اللہم صلی اللہ محمد دوا کوما بس کومے ولی شام ٹونگان یہ دوا نہ منے دس خلق رہا وہ دوا نہ منے توجہ
یو کس را په چاره اوس و دې د سره بحث کوي څه کوي ما بحثونه مناظرو د پر یو زمری په پیښور کې پروت دی کنه ماشاءالله ما زه چلو رای وس ما زمونږ هم د دیوبند بچی ما ته ګوره څه بحث کوي پهله به هغه سړی ګورې مولوي صاحب چا سره بحث مناظره نه کوي پهله به تلې چې ستا علم د هغې علم برابري ته هم بخاري ویلي چې هغه هم بخاري ویلي کوالیفیکیشن لیاقت قابلیت اهلیت صلاحیت به ګورې راغی ما ته ته خپله ووایه تا سپیشلایزیشن کړی تخصص په القضا په الفقه دې کړي ده څه دې کړي ما ته وایي چې دلته یو کرسۍ ولا څه کېده دې ځای تاسو دا کرسۍ ډېرې کلکې قدرتي کار دی کرسۍ چې چا ته میلو د بیا پرېښودو ته تیار نه دي نه دي تیار چې چا هم کرسۍ یو ځل لاندې کړي ړم شین شه پرېښودو ته تیار نه دي دا کرسۍ ستاسو شوې خو د پروګرامه پورې کور ته به یې نه وړې توجه څه خبره مې کوله وایي بحث کوو ما هغه ته ستاسو کوالیفیکیشن ما ته چې ایجوکیټډ یم ما یې غم مه کوه انشاءالله زه هم ګریجویټ یم ما یې څه ویل غواړي وایي مړ امام پسې روان یې چا پسې څوک یې یادو مړ دی وایي مړ امام پسې روان دي ما او ژوندي امامان نه منې دا دلته امامان شته که نشته دا چې موږ ورپسې بوز کړو دا مړي دي منو یې که نه منو وایي مړ امام پسې روان یې ما یې څوک مړ دی وایي امام اعظم امام ابو حنیفه مړ دی ما یې چا وي چې مړ دی ته پاسه یو کس ودرېږه چې ګازر یې کم چا وي چې مړ دی سنو امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د سالن کې خوراک کې روټۍ کې غوښه کې زخر ورکړی شو زخر د وجې موت واقع شو په زخرو سره چې مړ شي دا شهید دی او قرآن د شهید باره کې بل احیاء شهید ژوندی دی زمونږ امام صاحب ژوندی دی فبهت الذي كفر بیا چل نه ورته دیو جنا دویم حرف کاف دی په نکاح کې دویم حرف کاف کی اشاره کسوتن لباس کلاس کپڑی کالی څوک ته کالی وي څوک ته کپڑی وي څوک ته جامې وي دا جمعه په جمعه چې څوک بدلی دی وته جامې وي او دا خاري ور نه دوی ته کپڑے څوک چې معمولی کړپ پکې وشه دی جزر بدلی او څوک ته کالی وي دا کال په کال بدلی بهرحال کاف کی اشاره کسوتن لباس ته ده او د ضرورت مطابق لباس د ښځې دا په خاوند واجب دی کوم لباس